د خوښۍ او پرمختګ دوه خبرونه افغانستان د ځان بسیاینې پر لور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی دلاور وایي د تیلو استخراج په برخه کې 80 میلیونه ډالره پانګونه کیږي. د کانونو پټرولیم وزارت سرپرست وایي د امو سیند له قشقري نفتي حوزې څخه د 20,000 ټنه اومه نفتي موادو تړون یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوی. د سرپرست حکومت د کابینې دغه چارواکي وایي یاد شرکت د 540 ډالرو په بدل کې یو ټن اومه نفتي مواد ترلاسه کړي دي. د کانونو پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور زیاتوي په دې درې شرکتونو کې ټن په 540 ډالرو باندې ګټونکی شو او 2 لکه ډالر تضمین کېښود. له اوس نه به انتقال شروع کیږي او د انګوټ نفتي حوزه چې د 2000 ټنه اعلان ته ورکړل شوې وه د دې لپاره چې بیه کمه وه تر دې مهاله یې په اړه هوکړه نه ده شوې. د ښاغلي دلاور په وینا د چین د نفتو ملي شرکت چې د اومه نفتي حوزې د نفتي موادو د راویستنې قرارداد دی په روان کال کې به د اومه نفتي موادو د راویستنې په برخه کې 162 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. د کانونو پټرولیم وزارت سرپرست وایي د تیلو د استخراج په 10 ساګانو کې څه باندې 80 میلیونه ډالره پانګونه کیږي. د دې موضوع په عملي کېدو سره د حکومت په عوایدو کې ډیروالی راځي او د تیلو د استخراج اندازه ورسره هم ډیریږي. په ورته مهال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په هیواد کې د نفتي توکو راایستل د اقتصادي پراختیا او خلکو ته د کار زمینې برابرولو په برخه کې یو ګټور ګام ګڼي. د جمهوریت په وخت کې با قانونه د شمالي ټلوالې لنډغرانو لخوا غلا کېدل. د سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان د صادراتو کچه 2 میلیارډ ډالرو ته نږدې شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلان وایي چې د صادراتو لپاره د روان کال لپاره د ټاکلي هدف د ترلاسه کولو په حال کې دي. دوی زیاتوي چې د روانې میاشتې تر پایه به د صادراتو کچه 2 میلیارډ ډالرو ته لوړه شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین زیاتوي چې په روان کال کې د هیواد صادراتو تر ټولو زیاته کچه ګاونډي پاکستان ته ترسره شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو په وینا چې پاکستان ته په روان کال کې څه باندې 1 میلیارډ ډالر صادرات ترسره کړي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم هیله څرګندوي چې د روان کال تر وروستیو به د هیواد صادراتو حجم 2 میلیارډ ډالرو ته لوړ شي. دوی زیاتوي چې د هیواد صادرات په بې میخینې ډول سره په ښه ډول ترسره شوي دي چې دې سره هیواد ته په ډیر شمېر ډالر راغلي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.